د خیال انځور. د خیال انځور یا د خپرونه د شاعرانو، لیکوالانو او ادیبانو په اړه ځانګړې شوې ده. په دې خپرونه کې د شاعرانو ژوند ته کتنه او خپل شعري فلسفي انځور وړاندې کوي. وای زکه خو مې زړه له غمه ډک له اضطراب دی، زکه خو مې زړه له غمه ډک له اضطراب دی، خوی دې د اغزیو دی او رنګ دې د ګلاب دی. وایم که مړ شومه زما په قبر دل نه راځي، د زړه مې وکي د ګجارې زمزمه کومه. اوس پخوانۍ مزه مې نشته، په ما څه شوي دي، یو قدم لارې کې روان یم دمه کومه. ډېر ښه حکومت صاحب محترم، داسې که هغه لومړنی شعر ستاسې په یاد ده که د یا د ادبي خپرونه هره جمعه 4 بجې او تکرار یې د یکشنبې د ورځې 2 بجې مه هېروئ. کندوز راډیو د ادبي ذوق پالونکي 9.6 FM. د خیال انځور. د خیال انځور بسم الله الرحمن الرحیم. لکه ونه مستقیم په خپل مکان یم، لکه ونه مستقیم په خپل مکان یم، که بهار را باندې راشي که خزان. سلامونه، نیکې هیله او احترامات د کندوز راډیو د خیال انځور خپرونې درنو اوریدونکو. هیلهمند یم چې تاسې به ټول روغ جوړ او د ښه صحت خاوندان اوسېږئ. له نیکه بخته نن موږ سره په خپرونه کې د کندوز ولایت تکړه ویونکی یا نعتخوان او دکلمه کوونکی سحرګل سحر صاحب مېلمه دی. سحر صاحب ستړی مه شئ، وخت مو بخیر. مننه. زه هم په خپل وار سره تاسو ته، ستاسو ټولو همکارانو ته، ستاسو د راډیو ټولو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم او مننه کوم چې ماته مو وخت راکړه، تر دې ځایه هم زه راوبللمه. ډېره مننه کوم چې زموږ بلنې ته مو لبیک ویل او تر کندوز راډیو راغلی. سحر صاحب پوښتنه به له دې ځای پیل کړو چې سحرګل سحر څوک دی؟ مننه، خوشحاله اوسئ. زما نوم سحرګل دی، د کندوز ولایت د باغ شرکت چې په مرکز باندې یادېږي اوسېدونکی یم. سحر صاحب څومره زده کړې مو کړي؟ زده کړې خو مې د بد عمله چې دومره نه دي کړي، د وخت د خرابېدلو وجه وه، د ځینو ستونزو له امله مو ونشو کولی چې زده کړې وکړئ. څومره مو زده کړې کړي؟ ته 5مه 6مه پورې مې بس زده کړې کړي دي. یعنې باسواده کس یې؟ یا باسواده یم. ډېره مننه کوم. سحر صاحب ولې مو نعتخواني پیل کړه او ولې مو ترانه ویل شروع کړ؟ مننه، خوشحاله اوسئ. دا خو بس یو شوق د کوم شي سره داسې شوق او علاقه درلودله، نو هغه ته انشاءالله هر څوک رسېږي. څومره موده کېږي چې تاسې دغه ترانه وایي یا نعتخواني کوئ؟ وخت خو ډېر وخت کېږي، خو تر اوسه مې هڅه نه وه کړې چې زه میډیا ته راوځم یا راډیوګانو ته خپرونو ته راوځم. خپرونه دا ډېر کم وخت کېږي چې زه راوتی یم، دا یو 5 کاله کېږي چې راوتی یم او دومره مې خپرې کړي هم نه دي یا په راډیوګانو کې مې خپرې کړي هم نه دي، خو فعلا دا راډیو ته راوتی یم او غواړم چې خپلې ترانې د خپل وطنوالو ته وړاندې کړم. ډېره مننه کوو. که داسې هغه لومړنی نعت چې مو ویلی وي یا ترانې مو چې ویلې وي یا داسې څه کوم شعر مو چې ویلی وي او ستاسې په یاد وي، داسې کوم خاطره تاسې لرئ؟ شعر خو راسره ده د طیب جان محبت چې ډېر پیاوړی تکړه شاعر هم ده، نعتخوان هم ده. د هغه یو شعر مې راوړی ده، غواړم چې دا درته په خدمت کې وړاندې کړم. اولیاو کورې په هر منځ کې درته دعا کوم د الله نه، زرغون زرغون شي د سترګو تور د زړه ټکور افغانستان. اولیاو کورې په هر منځ کې درته دعا کوم د الله نه، زرغون زرغون شي د سترګو تور د زړه ټکور افغانستان. کولا لرې ته په ډېرو زړونو کې اوسېږې محترم یې، هوا لرې ته په ډېرو زړونو کې اوسېږې محترم یې. الحمدلله انګور مېوې دانې دې څومره پرېمانه، اولیاو کورې
په هر لمانځه درته دعا کوم د الله نه زرغون شي د سترګو تور د زړه ټکور افغانستانه ډولي کندوز مې څخه ښکارېږي په سرلیخ ښکلي موسم کې خیالي کندوز مې څخه ښکارېږي په سرلیخ ښکلي موسم کې شکرونه باسم دلته هر څه شی پیدا کېږي په ارزانه اولیاو کورې په هر منځ درته دعا کوم د الله نه زرغون شي د سترګو تور د زړه ټکور افغانستانه فراته لاړ شه چې در معلوم شي چې موږ څومره میلمه پال یو پکتیا ته لاړ شه چې در معلوم شي چې موږ څومره میلمه پال یو نختر چې ګوري خپله به وایي زما توبه د امریکانه اولیاو کورې په هر منځ درته دعا کوم د الله نه زرغون شي د سترګو تور د زړه ټکور افغانستانه گلشنا زما ز قسم خورم پر اختیار باندې ګرانې وطن زما ز قسم خورم پر اختیار باندې ګرانې طیب محبت بس گزاره کولی نشم بیلتانا طیب محبت ز گزاره کولی نشم بیلتانا اولیاو کورې په هر منځ درته دعا کوم د الله نه زرغون شي د سترګو تور د زړه ټکور افغانستانه زرغون شي د سترګو تور د زړه ټکور افغانستانه ماشاءالله خدای پاک ډېر ښایسته غږ درکړی دی سهار صاحب واقعا موږ خو درې د کومې خبره ډېر کیف مو وکړ مننه ډېر مو خوند ترې واخیسته سهار صاحب څومره موده کېږي څومره کلونه کېږي چې تاسې دغه ترانې وایي یا ډیپلومه کوئ مننه کار خو د قریبه د 10 کلونه را په دې خوا په غږ کې مې کار کړی ده یا په ترانو په غږ ویستلو کې په ډیپلومه کې او تر دغه وخته پورې موږ را رسېدلي یاست داسې چې تاسې دا ډیپلومه کړې که نه کومو ستونزو سره تاسې مخامخ شوي یاست یا تخنیکي ډار چې راته وغږېږي مثلا که تاسې مثلا ترانې ویلي یا نعت هم ویلي داسې څه تاسې مخه نیولې چې تاسې بیا شعر مثلا یو ځل دوه ځله بیا ویلی ده بیا یې ویلی ده چې خپل هدف ته رسېدلي یاستئ داسې کوم ستونزه تاسې مخته راغلې ستونزه خو ډېرې دي او دلته د ستونزې دي لکه د زندګیو د نشتون له اړه او بل هر څه یو وسیله غواړي وسیلې موږ نه لرو لکه کمپیوټر سو داسې نور ریکارډینګ سو داسې نورې ځانګړ یعنې اقتصادي ستونزو له وجو نه موږ نشو کولی ځینې ستونزې شته دي ځینې ستونزې شته خدای پاک دې موږ تاسې ټولو ورحمېږي سهار صاحب څومره ترانې مو ویلي ترانې خو مې تر اوسه پورې دومره نه دي ویلي ځکه چې میډیا ته یا راډیو ته نوی راوتی یم او نشو مونږ کولی چې پرمختګ وکړو وطن هم داسې ګډوډي زیاته وه شکر د الله نه باسو چې اوس یو پیاوړی یو محکمه دولت راغلی بس الله دې نور هم محکمه کړي امین او تر اوسه به م یو 13 دانې ترانې ویلي 13 ترانې نعتونه مو هم ویلي او نعتونه هم مې ویلي دي ځینې ملګري داسې غوښتنه تاسې نه کړې چې مثلا اوس خو معمول ده مثلا یو سړی واده لري یو سړی مثلا حافظ د قرآن کریم کېږي تاسې نه غوښتنه کړې بلې غوښتنې ډېرو نفرو شوي دي موږ نه د خپرونې په دې برخه کې سهار صاحب تاسې نه بل شعر مننه خوشحاله اوسئ زه به تاسو ته د حضرت شاه کلیوال چې ډېر ښایسته شعرونه لیکي د هغه یو شعر به تاسو ته ډیپلومه کومه خدای وکړي چې د پام وړ وګرځي واقعا کلیوال صاحب ډېر ښایسته او د کومې خبره د کلي او بانډو شاعري کوي مننه خوشحاله اوسئ ستا د مینې ډک د دلدار کلی
ربا سمره ښکلی دی د یار کلی ربا سمره ښکلی دی د یار کلی تا د مینې ډک د دلدار کلی ربا سمره ښکلی دی د یار کلی ربا سمره ښکلی دی د یار کلی نه لرم توان چې ربه ورشمه 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 زما د امیدو د انتظار کلی ربا سمره ښکلی دی د یار کلی ربا سمره ښکلی دی د یار کلی ستا د مینې ډک د دلدار کلی ربا سمره ښکلی دی د یار کلی ربا سمره ښکلی دی د یار کلی تا ورکړي ربا حکمتونه دي 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 ندا خود نور پشان خوار کلی ربا سمره ښکلی دی د یار کلی ربا سمره ښکلی دی د یار کلی ستا د مینې ډک د دلدار کلی ربا سمره ښکلی دی د یار کلی ربا سمره ښکلی دی د یار کلی زار شمه قربانې له نامه شمه 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 ښکلی دی د پاک نبی سردار کلی ربا سمره ښکلی دی د یار کلی ربا سمره ښکلی دی د یار کلی ستا د مینې ډک د دلدار کلی ربا سمره ښکلی دی د یار کلی ربا سمره ښکلی دی د یار کلی ته هم کلیوال احترام کوه تے ہم کلی والا احترام کوا تے ہم کلی والا احترام کوا تے ہم کلی والا احترام کوا پاک لستا یلی دے بار بار کلے ربا سمرخ کلے دے دیار کلے ربا سمرخ کلے دے دیار کلے ستاد منی ڈک دد دلدار کلے
ربا سمره ښکلی دی د یار کلی ربا سمره ښکلی دی د یار کلی. ډیره مننه سحر صاحب. درنو اوریدونکو، خدای پاک ځینو انسانانو ته هغه موږ تاسې چې وایو خدایي استعداد ورکړی ده، نو سحر صاحب ته هم خدای پاک یو طلایي انجره ورکړې ده. نو داسې غږونه ډېر کم دي. خدای پاک دې د ده په فکر او غږ کې برکت واچوي. سحر صاحب ډېره مننه. پوښتنې ته راځو، ووایي ستاسې په اند یو ډیپلوما کوونکی یو څوک چې ډیپلوما کوي که نه، بله، دا باید څه ځانګړنه ولري؟ ځانګړنو خو اول دا ده چې یو کس باید یو څه په غږ باندې کار وکړي، یعنې خپل غږ وګوري چې دا زما غږ څنګه ده. د یو کس خپله معلومات کېږي خپل غږ ته چې زما غږ تر څومره پورې تاثیرات لري او څومره څنګه آواز ده څنګه نه ده. او بل نه یو ملګري نه پوښتنه وکړي او یو داسې بل کس نه پوښتنه وکړي چې د ده غږ یې نه وي اورېدلی، ورته پس وړاندې کړي چې دغه غږ څنګه ده، دغه ما ډک کړی ده یا دا څوک دي، زه یم بل ده، داسې د خپل غږ باید. موږ چې ځینې افغانانو نه پوښتنه کړې ده که نه، ترانه ویونکو نه، هغوی دا خبره کړې چې یو څوک چې ډیپلوما کوي یا ترانه وایي یا نعت وایي، په ټوله کې باید لومړی باید هغه ښه غږ ولري، بالکل دوم ښه انتخاب ولري، ښه شعر انتخاب کړي. بله دا خبره دغه څو هغه دي خبرې دي چې باید دا په نظر کې ونیسي. او بل د ټولنې هغه غوښتنو ته باید پاملرنه وکړي. بالکل. مثلا ټولنه څه غواړي ترې، نو دغه آیا ستاسې په ان هم همداسې ده که نه ده؟ کوم څه چې نورو ډیپلوما کوونکو دا ویلي دي موږ ته، تاسې هم تاییدوئ دا درې خبرې که نه؟ او بالکل بالکل. غږ باید یو غږ غږ ولري، یو غږ د خپله حواس باید په څه رقم باندې وباسي. دا نه ده چې یو کس غږ ښه والی په څه کې ده، دا خپل غږ جوړول په صحیح الفاظو په صحیح انداز باندې ویل دا خپله یو غږ ده. بالکل. او یو ښه شعر انتخاب سي، باید یو ښه نظم، یو ترنم، یو ښه طرز انتخاب سي. طرز هم ډېره مهمه ده. طرز ډېر مهمه ده. بالکل. هغه ځینې ورته کمپوز وایي که نه؟ کمپوز هم ډېر مهمه شی ده. بالکل ډېر مهمه شی ده. بالکل. سحر صاحب تاسې نه بل شعر راوړو. مننه، خوشحاله اوسئ. زه به یو بل شعر هم را سره ده د حضرت شاه کلیوال صاحب په مینه، دا به ستاسو په خدمت کې او د ټولو اورېدونکو په خدمت کې به وړاندې کړم. خدای وکړي چې د خوښې او د پام وړ وګرځي. انشاءالله اوریدونکي هم ډېر کیف کړی ده ستاسې له غږ نه، او خدای پاک ډېر ښایسته غږ درکړی. مننه، خوشحاله اوسئ. راز خو پکې څه چې بلال کوو اذان، ربا څومره پاکو د هغه د زړه ارمان، ربا څومره پاکو د هغه د زړه ارمان. راز خو پکې څه چې بلال کوو اذان، ربا څومره پاکو د هغه د زړه ارمان، ربا څومره پاکو د هغه د زړه ارمان. ساده خبره نه وه په یو چا باندې میانو، ساده خبره نه وه په یو چا باندې میانو، ساده خبره نه ده په یو چا باندې میانو، ساده خبره نه ده په یو چا باندې میانو. کړه به د الله پاک د رسول د نوم هیلان، ربا څومره پاکو د هغه د زړه ارمان، ربا څومره پاکو د هغه د زړه ارمان. راز خو پکې څه چې بلال کوو اذان،
ربا سمره پاکو د هغه د زړه ارمان ربا سمره پاکو د هغه د زړه ارمان هاتور حبشي سوکو لو حکمت ور کړی چاو اتور حبشي سوکو لو حکمت ور کړی چاو اتور حبشي سوکو لو حکمت ور کړی چاو اتور حبشي سوکو لو حکمت ور کړی چاو چینو می د خپور شوی په دنیا او په جهان ربا سمره پاکو د هغه د زړه ارمان ربا سمره پاکو د هغه د زړه ارمان راز خو پکې سو چې بلال کوو اذان ربا سمره پاکو د هغه د زړه ارمان ربا سمره پاکو د هغه د زړه ارمان وډې رازونه پټو د یوسف په سپین جبین کې وډې رازونه پټو د یوسف په سپین جبین کې وډې رازونه پټو د یوسف په سپین جبین کې وډې رازونه پټو د یوسف په سپین جبین کې راغلي خریدارو د ارخوانا تجاران ربا سمره پاکو د هغه د زړه ارمان ربا سمره پاکو د هغه د زړه ارمان راز خو پکې سو چې بلال کوو اذان ربا سمره پاکو د هغه د زړه ارمان ربا سمره پاکو د هغه د زړه ارمان وزغملی هر رنګه هغه ډېر سختیانې 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 لاړل د دنیا نه نیک حمله اصحابان ربا سمره پاکو د هغه د زړه ارمان ربا سمره پاکو د هغه د زړه ارمان راز خو پکې سو چې بلال کوو اذان ربا سمره پاکو د هغه د زړه ارمان ربا سمره پاکو د هغه د زړه ارمان ته هم کلیوالا د بلال په شان مین شاه ته هم کلیوالا د بلال په شان مین شاه ته هم کلیوالا د بلال په شان مین شاه ته هم کلیوالا د بلال په شان مین شاه قتل بیر ساحت کې په طرف د خپل جانان ربا سمره پاکو د هغه د زړه ارمان ربا سمره پاکو د هغه د زړه ارمان راز خو پکې سو چې بلال کوو اذان
ربا سمره پاکو دغه د زړه ارمان ربا سمره پاکو دغه د زړه ارمان ربا سمره پاکو دغه د زړه ارمان. ډېر علي ماشاءالله. سهار صاحب خدای پاک ډېر ښایسته غږ درکړی ده. مننه، خوشحاله اوسئ. د چا له غږ متاثره یاست؟ چا غږ مې خوښېږي؟ اوس خو فعلا زه داسې زیات ناځخوانان نه پېژنم، کوم یو چې دلته په قندوز کې ما سره یو ځای دي که نه، طیب جان محبت داسې شاعر و نعتخوان نعت ویونکی یم ده، د هغه ډېر ښایسته اواز ده، د هغه اواز زما ډېر خوښ ده. او بل ملګری د حاجي صاحب ولي محمد سایل ده چې هغه هم شعرونه لیکي، نعتونه وایي. او کوم چې لرې نعتخوانان دي چې دلته شتون نه لري خو معلومات یې هم نشته راسره چې چېرته دي، عثماني هغه ده چې د هغه غږ هم زما ډېر خوښېږي. د افغانستان په سطحه مولوي صاحب صمیم هم دی ګمان کوم. او د زیاتره نعتخوانان دي. بل نعتخوان ده حافظ همري چې نعتخوان او هغه اواز مې هم خوښ ده، انشاءالله ډېر ښایسته اواز لري. داسې نور نعتخوانان دي. ډېره مننه کوم. په دې برخه کې د سره څوک مرسته کوي؟ مرسته دغه فعلا حضرت شاه کلیوال صاحب ده، دا هم لږ څه ناڅه وخت مرسته راسره کوي. او شاعر طیب جان محبت داسې دا هم راسره ډېره مرسته کوي. او زموږ د قندوز پیاوړي سټوډیو والا اسلامي سټوډیو قریشي سټوډیو داسې دا خپله ده سټوډیو والا هم ما سره ډېره مرسته کوي. خیر دې وي چې الله دې ټولو ته عزت ورکړي، الله دې خوشحاله لري په خپله زندګۍ کې. کلیوال صاحب یو نعتخوان باید څه په نظر کې ونیسي چې ښه ترانه ولولي؟ یو نعتخوان خو تاسو ته مخکې ما یادونه وکړه چې باید ښه شعر واوسي، ښه طرز واوسي، او یو کار یې کړی یو ښه غږ ولري. اصل کې خو یو طرز مهمه ده، یو طرز ورته وټاکي. په خوړو کې باید څه په نظر کې؟ یاره که زه درته وایم چې داسې خوراک ځینې ځکه دا پوښتنه مې بیا دې لپاره وکړه چې ځینې ملګرو نه مونږ پوښتنه کړې ده چې مثلا باید تاسو څه خواړه وخورئ. هغوی وایي چې یوازینی لامل چې د غږ د خرابېدو کېږي هغه خواړه دي چې غږ سره په ټکر کېږي. نو آیا تاسې هم دا څه ما خو که په ټوکو کې رانیسي داسې په سیس په خوراک باندې مصرف هم نه ده کړې، څه راځي امانه دې کړې. هر شی چې پیش آمد خوش آمد. دا مې نه دي ویلي چې زما غږ خراب وي یا غږ ته ستونزه رسوي، داسې کومه خبره ما پکې نه لرېدله. سهار صاحب استاد لري په ترانه ویلو کې؟ ترانو کې خو که درته ووایم چې تر اوسه خو مې استاد نه درلوده، خو بعد له دې ملګري لرم څه ناڅه هغو نه پوښتنې کوم یا داسې د هر څه په باره کې داسې مشورې ترې اخلم، د نعت ویونکو یا شعر ترې اخلم، مشوره یې د هغو نه وي، طرز یې له هغو نه وي. بعضې زیاتره طرزونه ورته زه خپله ورکوم. سهار صاحب ډېره مننه کوو چې کندوز راډیو ته راغلي، زموږ بلنه مو ومنله او خیال انځور خپرونه کې مو ګډون وکړ. په پای کې که څه ویل غواړې د کندوز راډیو د خیال انځور خپرونې مایک ستاسې خدمت کې دی. مننه، خوشحاله اوسئ، الله مو خوشحاله او عزتمنه لره. د ټولو اورېدونکو نه هم ډېره مننه کوو تر دې وخت ملتیا وکړله، زموږ خپرونه یې واورېدله. ډېره مننه کوم. درنو اورېدونکو که تاسې هم غواړئ چې سهار صاحب تاسو ته ښه ډیکلومي وکړي، ښه ترانې ووایي، نو خدای پاک ډېر یو ښایسته غږ ورته ورکړی او د دې شمېرې سره په اړیکه کې انشاءالله تاسو ته به ښه شعر یا ښه ترانه جوړه کړي. درنو اورېدونکو له تاسو څخه هم نړۍ مننه کوو چې تر دې دمه له ما احسان الله اختاش محمد خیر سره د خیال انځور په خپرونه کې مل وی او خپرونه مو د پای تر شیبو پورې واورېدله او اورېدلې وي.